आका सलाम मुजतबा सलाम तल्जमुम शादगो कोनो शात सलाम आका सलाम मुजतबा सलाम दे पताज मकासमा जड़ा कभी हुसैन पतन दे बयाबान जड़ा कभी बयाबान जड़ा कभी सुख निष्ठ दे पताज मकासमान जड़ा कभी हुसैन पतन दे बयाबान जड़ा कभी बयाबान जड़ा कभी द ढेर उम्र नबी स्ता हरम यादीगी जमा पतेग द हिजर देज लदम पदम गोसीगी जमा द ढेर उम्र नबी स्ता हरम यादीगी जमा पतेग द हिजर देज लदम पदम गोसीगी जमा रसूल खैरुल अबरार दे खैर दे उमर कम जमा ख्वाख दे पर हरम जमा दग सवाल नार बाता दे हर दम जमा खैर दे उमर कम जमा ख्वाख दे पर हरम जमा खुले दे दोस्ता कबर खुले दे पाक नबी सरवर खुले दे दोस्ता कबर खुले दे सानी निष्ठ दे पिवाड़ा बहरो बर खुले दे सानी निष्ठ दे पिवाड़ा बहरो बर खुले दे पाक नबी सरवर खुले दे शम जलजल दिदन वाणम यौजल सादा दयम गदा सादा दयम दुनिया दहा गुलु नदी तोरु तोरु खाउरु ये पड़लियन दामु नदी न्यास्टी यसरब के वाली सारे नसबी या रसूले अरबी तय्यबाला नसबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وعشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماهل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه إلى النار. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ قرآن کی فرمائی: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میشت رمضان حق مبارک میشت دا چې په دې کې ما قرآن عظیم شان نازل کړي. همدغه رنګه څومره آسماني کتابونه چې دي هغه الله جل جلاله په دې میاشت کې نازل کړي. همدارنګه صحیفې د ابراهیم علیه السلام په اول شپه د رمضان کې نازل شوي. همدارنګه موسی علیه السلام باندې تورات په شپږمه شپه د رمضان کې نازل شوی. او همدغه رنګه داود علیه السلام باندې زبور دا په 12مه شپه د رمضان کې نازل شوی. او انجیل به عیسی علیه السلام باندې په 13مه شپه د رمضان کې نازل شوی. او د قرآن عظیم شان مبارک کتاب زمونږ او ستاسو هغه په 20مه شپه د رمضان کې نازل شوی دی. نو محترمو، همدغه رنګه په دغه میاشت کې د قرآن عظیم شان تلاوت چې دا منقول دی. حدیث کې راځي چې جبریل امین علیه السلام به ټول قرآن عظیم شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اورولو. او په بعضو روایتونو کې راځي چې لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قرآن عظیم شان جبریل علیه السلام ته اورولو. داسې مبارکه میاشت په موږ او تاسو باندې الله جل جلاله راوړې ده. داسې بهترینه میاشت چې د رحمت شپې الله جل جلاله هغه تېرې کړي، د مغفرت شپې الله جل جلاله هغه تېرې کړي. اوس د اور نه د نجات شپې دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول ته جهنم د اور نه نجات راکړي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي: قرآن نبی علیه السلام حدیث دی چې قرآن عظیم شان داسې یو کتاب دی، داسې یو سپارش کوونکی دی چې د قرآن عظیم شان سپارش شفاعت قبول کړی شوی دی. وماحل مصدق، او داسې جګړه کوونکی دی چې د قرآن عظیم شان جګړه منلې شوې ده. من جعله امامه، چې څوک خپل مخې ته وګرځوي، خپل مخې ته کړي، نو هغه جنت ته داخلوي. ومن جعله خلف ظهره ساقطه الى النار، او چې څوک شاته وغورځوي نو هغه جهنم طرف ته وغورځوي. اوس به میرویس جان هوتک ته بلنه ورکړو چې راسي. لږ خو فکر وکړه ځان ته، راشه راشه د الله ښکلي قرآن ته.
د غفلت په خوبو دی خبر نه شوې یوه ورځ به ځې د حشر لوی میدان ته ښکلی د قرآن قانون ومنه په ځانه ژوند به دې خوشحالوي نه به وي خفګانه ښکلی د قرآن قانون ورونو تاسې نن زه ډېر خوشحاله یم چې داسې ځوانان وینم په بلجیم کې او زه ډېر ته خوشحالېږم زه د تاسې په عمر کې وم زه چې بلجیم ته راغلم تقریبا 9 کاله مخکې زه بلجیم ته راغلی یم په بلجیم کې ټول بلجیم کې 10 نفر افغانان نه وو نو موږ به جومات مو نه لرلو حتی د عربانو جوماتونه نه وو دلته موږ به چې د جمعې لمونځ هېڅ وانه د هغه لمونځ به چې به کوله څه ورته د اختر لمونځ موږ به د پاکستان سفارت کې کوله چې یو ډېر ښه فوقالعاده سفیر و ډېر ښه سفیر و که ژمدی وي خدای د ژمدی لري که چیرې مړ وي خدای د وبخي اما بدبختانه چې موږ هم سفارت لرو دغه د بلجیم کې سفارت لرو په بلجیم کې 10 افغانان نه تقریبا 10,000 افغانان په بلجیم کې شته دي او اوس دغه د موږ تاسې 2 جوماتونه په برکسل کې لرو یو جومات هم په انویس کې جوړ شوی دی خدای پاک د نوره جوماتونه هم زیات کړي چې تاسې ټول پکې عبادت وکړئ مګر دلته تاسې چې راغلي یو عبادت فرض دی اما تاسې باید کار هم وکړئ کار هم فرض دی تحصیل هم فرض دی تاسې هغه وطنداران چې پرېښولي دي کورونه هم پرېښولي دي مسافران ځوانان راغلي وي ماشومان راغلي وي هغو دپاره هم تاسې باید زحمت وکاږئ تاسې باید کار وکړئ یا الله زمونږ دا ختم د قرآن عظیم الشان په خپل دربار کې قبول او منظور کړي خدایا پاکه که په دې کې زمانه څه کمی بیشی شوی یا الله ته هم راته معاف کړي یا الله رب العزت دا څومره ورونه چې دلته په ختم کې شریک شوي خدایا پاکه ټولو ته اجرونه او ثوابونه پوره ورسوي یا الله د دې ختم اجر او ثواب د تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د شهدا او صادقین او صالحین او تابعین او تابعین د ټولو نیکانو بزرگانو خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته ثواب ورسې بلا خصوصي دعا دادا چې دا دعا وکړي چې د چا ودونه نه په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودونه ورکړي آفرین امین ډېر تیز امین هم وویلو قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکې لې په ابن سینا جومات کې د برسل نننۍ 23مه روژه ده په د نننۍ د روژه 23مه روژه ختم وشو ناول زموږ سره باوري صاحب ناست دی موږ دغه فریضه چې دلته مو ادا کړل په ډېر شوق په ډېره مینه باندې افغانانو ګډون پکښې وکړ او راغلي و تشریف راوړی و د دې سره چې دلته د ابن سینا د کلتوري ټولنې د مشرتابه لخوا څخه د مشر لخوا څخه دلې ته یو افطاري هم جوړه سوې وه او ختم هم نیول سوی و هغه مو هم په شریکه باندې دلته سره وخوړه د ټولو افغانانو عزت وسو او په عزت باندې بیرته رخصت شول سره نو موږ نن د قرآن عظیم الشان د ختم ورځ درلودله او هغه مو ادا کړل ډېره زیاته مننه قدرمن لیدونکو زموږ سره حاجي صاحب د زموږ حاجي ګل افضل صاحب راځئ چې د هغې نن په نننۍ ورځ سره د هغې نننۍ ورځ څنګه ارځئ دا د افغانان ډېر خوشبخت دي چې نن ورځ داسې قاري لرو او نن داسې دومره افغانان لرو داسې جومات لرو او داسې تلویزیون لرو موږ د دوی نه ډېره خوښي څرګندوو ډېره خوشحال یو تنه او خدای پاک دا دوی ته ډېر خیر ورکړي حاجي بشیر صاحب موږ سره دا وخت ناست دی راځئ چې حاجي بشیر ته لږ غوږ شو ډېره د خوشحالۍ ورځ وه چې الحمدلله په بلجیم کې دا موږ نن د ختم ورځ وه الحمدلله ډېرو افغانانو شرکت پکې وکړو او بل موږ الحمدلله دې ته ډېر زیات خوشحاله یو چې په روژه کې یعنې زیاته ازادي وي
خلک یو د بل څوک کنټرول زیات نشي کولی. یعنې افغانان موږ غواړو چې د افغانانو سره کومک وکړو، خو که څه هم په اروپا کې دومره زیاته ازادي نشته، یعنې سړی نشي کولی چې د هر چا سره کومک وکوي. لیکن پروژه کې بیا بندیز نشته. څومره غریبانان افغانان چې وي دلته جومات کې روژه ماتې افطارۍ کېږي او موږ کوشش کوو چې د غریبو افغانانو سره کومک وکړو. نو الحمدلله موږ دې ته زیات خوشحاله یو چې د غریبانانو سره موږ پروژه کې په آزادانه ډول کومک کولی شو. یعنې ډېره غریب خلک دلته راځي، ډوډۍ خوري. همدا افغانان چې بلک پخوا راغلي دي، هغې په کومکونو سره دلته هره ماښام روژه ماتی کېږي ښه په خوشحالۍ سره. او موږ ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله هم افغانان لرو او هم کولی شو موږ دومره کولی شو چې د نورو غریبو افغانانو سره کومک کولی شو. نو الحمدلله نن ډېر ښکلی ختم وشو او د تاسو نه ډېره مننه. السلام علیکم. څخه مننه کوم چې تاسې راغلی او موږ سره په ختم کې شرکت وکړو او وروسته د هغې نه د ټولو افغانانو او د ټولو ورونو څخه هم مننه کوم چې موږ سره په دې ختم کې شریک شو. الله تعالی دې زموږ دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او خدای پاک دې باعث رحمت وګرځوي او خدای پاک دې زموږ دا مسجد هم آباد او ودان ولري. قدرمن لیدونکو، حمید الله صافي صاحب ډاکټر صاحب دی زموږ سره خوا کې ناست دي. نازي دي نه هم په نننۍ ورځ باندې لږ ساه وروسته موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې د مسلمانانو ته خصوصا افغانانو ته دا بختور کړي دا میاشت او زیاتې دې د سار او مال او ناموس ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو وساتي. د ما نوم حنیف، یو له خدمتګارانو د دې جومات نه یم. د افغانستان ټولو مسلمانو هیوادوالو ته په نړۍ کې چې چېرته افغانان دي، دوستان دي، منګه له دې طریقه ګوري د زړه له کومې ورته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې راټولېدل د منګه د روزې د میاشتې د ختم په تراو کې چې ختم ګرځې زه د کابل نه تازه راغلی، ما 15 ورځې د روزې په کابل کې تېره کړې، 15 ورځې په دې ځای کې. یو خاص فرق وجود لري، هغه دا ده چې دغه ځای کې خو اسلامي هېواد ده، د عبادتو د لمونځو د تقوا او تقواداري دومره خوند چې دلته ده په هغه ځای کې نه ده. ماشاءالله دې ځای کې دا ځوانان سړی ویني چې عبادت راځي، د خپل هغه مذهبي فرهنګ چې تعقیبوي سړی پرې باندې ویاړي، پرې باندې افتخار کوي. نن دلته ولیدل شو چې ټول ځوانان او دوستان راغلي وو، ماشاءالله ډېر ښه ختم و، ښه پروګرام و. د جومات د ادارې د خوا نه چې کوم امکانات په لاس کې وو، د ډاکټر صاحب چې کوم ختم نیولی و، دا ټول په ډېر ښه شکل سره تېر شو. زه له دې ځایه تر تقریبا 8000-9000 کیلومتره به سوي چې تر افغانستانه لاړو، د خپل ولایت ته تر یو مرز پورې لاړو چې فولاد خان ورته وایي. له هغه نه پورته چې 6 کیلومتره یا 8 کیلومتره لاره خپل کلي ته لاړم. نه د ما خپل کلی ډېر یادېږي. نو د دې تلویزیون له طریقه د زړه له کومې سلامونه خپل ورور ته مې چې همیشه هغه پروګرامونه ګوري، خصوصا شمشاد په یوروپ کې ډېر دلچسپه دی، ټول دپاره یې ګوري. زه سلامونه ورته وړاندې کوم حاجي صاحب یعقوب ته. بیا د ما ډېر نږدې د وړکتوب د خاپوړو انډیوالان دي، د تره زامن مې دي، حاجي صاحب عتیق الله رحمت الله او مولوي صاحب نقیب الله، دې ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خصوصا رحیم ګل اکا مستقیم، دې ټول ته سلامونه. نو د ما ډېر خپل کلی یادېږي، خصوصا د هغه باغچه اوبه چې پکې روانې وې، هغه سنځلې چې موږ به بنډارونه پکې کول، هغه جومات چې موږ به روزه ماتوله، د سوارو سره به روزه ماته خوړه، هغه حالتونه په ژوند کې نه یادېږي. دلته اوسه ژوند لرو، موږ هم خوشایانده نه دي. هر څه چې دي په وطن کې مزه کوي. په امید د هغه ورځ اوسي بېرته هسې وخت راسي چې دغه لږ عمر د موږ پاتې لااقل یو څو ورځو کې خپل دوستانو سره تېره کړو. زه بیا په آخر کې وړنکی اختر راتلونکی ده، خپل ټولو هېوادوالو ته په بلجیم کې، په افغانستان کې، خصوصا په اماراتو کې، سعودي عربستان کې، دې ځایو کې دا پروګرامونه ګوري. د کوچني اختر مبارکي ټولو دوستانو ته، ټولو افغانانو ته چې
دا پروګرام ګوري ورته وړاندې کومې د اختر ښې شپې ورځې ټول ته غواړم. زه انجینر حضرت په بلجیم کې د افغان کلتوري ټولنې مشرتابه جرګې غړی او همدارنګه د دغه مسجد د خدمتګارانو نه یو خدمتګار یم. په جومات کې زموږ د ماشومانو د لوست پروګرام منظم مخته ځي. د قاري صاحب اختر محمد صادق په مشرۍ او رهنمایۍ لاندې او همدارنګه زموږ لمونځونه منظم په جومات کې ترسره کیږي او دا درېیمه روژه ده چې موږ دلته تراویح کوو او خدای موږ ته همت راکړي چې دا جومات همداسې آباد وساتو. افغانستان پسې ډېر خفه یو. خدای د هغه ورځ راولي چې بس په افغانستان کې د خپل هېوادوالو سره ووینو او دا پیغام افغانانو ته رسول غواړو چې افغانستان په ډېر نازک حالت کې قرار لري او خپل هوښیارتیا نه کار واخلي او ډېر متوجه اوسي چې خدای ناخواسته د افغانستان سرنوشت داسې نه شي چې بیا ټول باندې پښیمانه وي. امروز جای بسیار خوشحالی است که افغان‌ها هم مسجد دارن و هم بسیار عالمای بسیار خوب دارن مثل قاری صاحب و کسایی بودن اینجا که بسیار کمک کردن به مسجد مثل دکتر صاحب مثلا خانه خود در اختیار مسجد گذاشتن وقف کردن بر مسجد و این با جای بسیار خوشحالی است جای بسیار افتخار است. ما غوښتل چې فقط یو څو جملې اضافه عرض کړم. یوه دا خبره چې مهاجرت یا کډوالتوب اوس د انساني ژوند یو برخه ګرځېدلې او د هغه سره جهد د کلتورونو د انتقال په سبب باندې انسانان په دې مجبوره سوي دي چې د خپلو کلتورونو د ساتلو د خپل مذهب دین او فرهنګ د ساتلو لپاره دغسې څیزونو ځان ته آماده کړي. د مسجد د کلتوري او فرهنګي چارو لپاره سالونونه د هدیرې درلودل او نور داسې تبلیغاتي کارونه چې هغه په خپلو ځوانانو کې یا په خپله کمیونټي کې بالاخره وتوانېږي چې هغوی پر ځان باندې سره راټول کړي او خپل کلتور او خپل دین او مذهب ور انتقال کړي په سمه توګه باندې. داسې ځوانان هم لرو چې شکر زموږ په نصیب سوي او د دې مسجد او زموږ د دین د اکمال لپاره زموږ سره مرسته کړې ده. نو موږ ډېر خوشبخته یو، ډېر خوښ یو، خوشحاله یو په دغه باندې چې موږ ته دا خدای را سبب کړي دي او زه به ډېره مننه وکړم. ډېره قدرمنو لیدونکو دا د 23مې روژې چې نن په ابن سینا جومات کې ختم و د هغې ختم هم تراویح هم تاسو واورېدې د دوستانو لنډې لنډې خبرې هم تاسو واورېدې. تر بیا د لوی الله په امان.